مولوي صاحب زما دا توبه به الله قبول کړي. توبه شکر وباسي چې د اسمان نه باندې کاڼو باران نه کړي ته توبې لکه سره ولې سړی نه وویته کې هغه کې دومره خیر دی چې ستا خواله راغی چې راغی ته یې لږ نور رانږدې کړه. په هر انسان کې د خیر تخم څه نه څه پروت دی خو اوبو ته ور غواړي چې دا راګډ شي. پوره شو یو پوه شوې دې سړي کې خیر و څه دلیل دی چې خیر پکې الله ته واپس کېدو تنګ شي. دا خیر شتي خو د چا خیر ډېر ډېر ښکاره دی او په مخه ولې اوبه ورکوي په مخه ولې اوبه ورکوي هغه اوبه څه دي هغه قرآن او حدیث ته دینداري ده. دې په مخه اوبه ورکوي فصل تازه دی هغه بل سره تخم پروت دی خو اوبه نشتي سیلې نشتي نور نشتي. زما او ستا کار دا دی چې د الله په توفیق سره په دقه زړه کې چې دا کوم تخم پروت دی دې ته د اوبه ور واچو. اوس دا کار د انسان خپل هم دی او دا د عالم کار هم دی. دوه خبرې دي د عالم ما او دې سړي په خپله ما ورته کله کوشش وکړو که نه لږ کوشش وکړو نو قصه برابرېږي خو لږ کوشش پکار دی الله توفیق نه بعد. دویم عالم له پکار ده چې په دې خلکو کې دغه خیر راوچت کړي کوم چې دننه پروت دی. بعض الله دې ورته هدایت وکړي بعضو دعاتو او علماو ته د هغوی خوا ته تله که لږ ډېر خیر دی یو هغه رڼا هم بندی شي لکه څنګه چې دا غریب تللی و په پیر صاحب پسې پیر صاحب راوشړو که راویې نه شړو راوایې ورک کېږي توبې زویه هغه وله دا قصه ختمه کړه خو دا څنګه یې ناامیده کړو. نو زمونږ د معاشرې بعضو علماو د بعضو یم ټولو نه د هغوی دا کردار دی که شرابي خواله ورشي یو دی به ګونه ورانه کړي که یو کس یې خواله راشي ږیره خریرې ده دی وایي زه د سره سلام نه کوم که یو کس مونځ او دس کې لږ کمزوری دی یو دی وایي لړکوه دا خبیث که یو سړی راشي تپوس وکړي چې مولوي صاحب زما دا توبه به الله قبول کړي. توبه شکر وباسي چې د اسمان نه باندې کاڼو باران نه کړي ته توبې لکه سره ولې سړی نه وویته کې هغه کې دومره خیر دی چې ستا خواله راغی چې راغی ته یې لږ نور رانږدې کړه او د رسول وسلم خواله چې هغه ځوان راغلی وي زنا کوو قصه تاسو نه ده رسول وسلم پوه کړو هغه وایي زما دې په الله قسمي چې د رسول وسلم خواله راتلمه که زما په دې دنیا کې یو ارمان و نو هغه دغه و چې زنا وکړم او چې د رسول وسلم د خواله تلم که په دنیا کې زما یو شی بدي شو نو هغه دغه زنا وه. ته رانږدې کړه سینې ته رانږدې کړه کښېنه ځان سره خبره ورته وکړه. نو په هر انسان کې خیر پروت دی خو د بعضو هغه داسې دی چې هغه اوبه غواړي سیلۍ غواړي نور غواړي چې دا راوچت شي. نو دا کار به دی په خپله کوي یو او دویم دا کار د عالم او د داعي په ذمه دی چې دی په دې خلکو کې دغه خیر راوچت کړي.